قدرمنو هیوادوالو، دوستانو، عزیزانو، پیرزوینې نیکې هیلې او سلامونه مې ومنئ. د طبي ګټورو مشورو په لړۍ کې او همدارنګه د عامه پوهاوي او د ستاسو د ښې روغتیا په خاطر البته نن غواړم چې د یو مهلکې خطرناکې بیماري یا ناروغي چې هغه د ایډز یا د HIV ویروس دی د هغه په تړاو له تاسو محترم عزیزانو سره خپل معلومات شریک کړم. درنو هیوادوالو، دا یو ښکاره حقیقت دی چې د هیواد راتلونکی د ځوانانو او بالخصوص هغه هم د تنکیو ځوانانو د هغو پورې تړلې ده او دا دوی دي چې دغه د هیواد د راتلونکي د ټولنې برخلیک ټاکي. که چیرې دا ځوانان د حقوقي له لحاظه او یا همدارنګه د ټولنیزو مسایلو چې ډېر زیات مهم دي هغه هم کورني بعضې مسایل دوی بشپړ وپوهېږي او همدارنګه دوی د ښو اخلاقو د ښې تربیې او د ښې روغتیا څخه برخمن وي، نو بیا هرومرو دا څرګندېږي چې هغه ټولنه البته هغه یو روښانه ټولنه او راتلونکی لري. نو د دې په تړاو البته ما وغوښتل چې دا مې یو مسؤلیت وګڼو چې البته د خپل مسلک په ساحه کې له تاسو خوږو او شریفو هیوادوالو سره او بالخصوص ځوانانو سره هغوی ته د کورني د اړینو مسایلو او د روغتیایي لومړني اساساتو او د بعضې هغه خپرېدونکي ناروغۍ چې یا ساري امراض د هغې په تړاو له تاسو محترم عزیزانو سره البته خپل معلومات شریک کړم او بعضې سپارښتنې او حتی بعضې خبرداري هڅې درته وکړم. نو ډېرو درنو خوږو او محترمو ځوانانو، تنکیو ځوانانو، هیلهمن یم چې زما له خبرو څخه مثبت برداشت پورته کړئ او زما صرف زما هدف دا دی چې تاسو د یو ښه ژوند او د ښې روغتیا خاوندان اوسئ. بحث به ډېر نه اوږدوو، نو غواړم چې د ایډز په هکله له تاسو سره خپل معلومات شریک کړم او کله هم کیدای شي چې هغه اصطلاحات چې هغه انګلیسي دي یا لاتیني دي، خو بیا هم کوښښ کوم چې په یو بڼه له تاسو سره تاسو ته تشریح کړم چې تاسو تاسو په دې پوه شئ. ایډز چې دی دا په البته دلته اکوریټ ایمیونو ډیفیشنسي سندروم یعنی هغه لارې لوري د خپله اکوریټ په دې معنا یعنی کسبي څنګه دا حاصلېږي هغه لارو لورو ته وایي چې هغې څخه دغه مرض منځته راځي. او HIV چې دی دا په نامه د هیومن ایمیونو ویروس یعنی هغه د انسان د هغه ویروس چې د انسان معافیتي سیستم له منځه وړي یا یې کموي. پس دلته د دواړو منځ کې یو تفاوت موجود دی خو دواړه په مجموع کې البته په د ایمونیټي یا د معافیت سیستم څخه بحث کوي. دغه خپله ایمونیټي یا د معافیت سیستم څه ته وایي؟ زموږ او ستاسو په بدن کې حتی په وینه کې چې دا له ډېرو مختلفو حجرو څخه چې سره دي، سپین دي، همدارنګه نور مشتقات دي چې په وینه هغې نه جوړه شوې ده، خو یو څرنګه چې دغه د ایډز ویروس دا په دغه سپینو حجرو کې او په سپینو حجرو کې البته دا یو مخصوصې نورې حجرې دي چې په نامه د ټي لمفوسیت یعنې دا د لمفوسیت حجرې چې دا دوه نوع دي. دغه یو ټي لمفوسیت چې دی هغه مرسته کوونکی دی او بلې چې دی هغه حمله کوونکی وژونکی دی. دا هغه ټي لمفوسیتونه چې هغه مرسته کوونکي دي په هغو باندې دا خپله اغېزه کوي او هغه له منځه وړي. یعنې دا معنا لري چې عینا دا د معافیت سیستم دا معنا لري چې دا په یو که موږ تاسو فکر وکړو لکه زموږ او ستاسو هېواد افغانستان کې دغه د افغانستان اردو څارندوی امنیت ملي دی او که هر څه دي دا په لکه د زی چې هم دغه د ایمونیټي سیستم دی یعنې دغه دفاع کوي له هېواد څخه دفاع کوي دا خلک او زموږ په بدن کې عین شی دی دغه کوروي زموږ د بدن څخه البته دی دفاع کوي. د چیش نه دفاع کوي؟ هغه موجودات واړه موجودات یا هغه خطرونه چې د خارج نه بدن ته متوجه دي که هغه انتانات دي میکرو هر شی چې دي
د هغې په مقابل کې دی مجادله کوي او دا ډېر یو منظم سیستم لري چې په بدن کې دی کار دی حتی قماندان لري دی لکه د خاط په سیستم باندې دی حتی ځي کله چې یو میکروب بدن ته داخل شي هغه وظیفه اخلي چې ورشه د هغې نوعیت معلوم کړي کومه چې زهر څونه را داخل شوي د هغې منځه وړلو دپاره څه شته ضرورت دی کومو نورو سپینو کرویاتو وظیفه ورکول کېږي چې هغې د منځه وړلو کې هغې سهم واخلي نو دا واقعا ډېر یو مهمې حجرې دي په بدن کې یا د بیلګې په توګه که تاسو ته زه نور ښه معلومات درکړم څوک یې په ټوقه وانخلي لکه کله چې یو چا وویلې چې ما د افغانستان اردو د منځه ویوړله عینا دغه شخص د دغه ویروس په شکل باندې عمل وکړو په افغانستان چې نن ورځ موږ او تاسې په دغه مرض اخته یو عینا زه دغسې دغه ناروغي د افغانستان موضوع له دغه ناروغي سره تشبیه کوم چې نن زموږ او ستاسې هغه معافیتي سیستم یې هم د منځه وړی او همدغه معافیتي سیستم کله کېدی شي هم د انسان په ضد عمل وکړي خو خیر په هر ترتیب بحث به نه سیاسي کوم نو دغه کرویات چې دي دغه سپین حجرات البته دا د هډوکو په مغزو کې چې هلته دوی ته بون میرو هلته دا جوړېږي چې هلته یو حجره ده چې هغه په نامه د سټم سل یا مورنۍ حجره ده په هغه ځای کې دا دی جوړېږي نو کله چې دغه سپینې حجرې د منځه لاړلي او انسان ضعیفه شو ناتوانه شو نو په دغه حالت کې دغه د دې لامل ګرځي چې یو خفیفه مریضي لکه ریزش لکه د ستوني درد لکه یو بله ساري کوم بل نور تکلیفونه چې په دې باندې دې وجه انسان مریض شي بیا چې په بدن کې نور دفاعي سیستم دا ضعیفه شوی ناتوانه شوی دی عاجزه پاتې شوی دی بیا هماغه دی چې انسان د مرګ سره لاس و پنجې وهي تاسو په دې پوه شولئ چې د HIV ویروس کله چې د وینې ته داخل شي البته د ایډز مرض منځته راځي او دا دفاعي سیستم د انسان دا له منځه وړي او دا د دې حمله همیشه په سپینو کرویاتو یعنې هغه په ټي لمفوسیتو په هغه مرستندویو ټي لمفوسیتو باندې دا حمله وي البته تاسو په دې هم پوه شولئ چې دا د نامشروع د جنسي اړیکو له امله او همدارنګه د وینې او د ماشوم کېدای شي چې د خپلې مور نه په ګېډه کې چې مور یې ناروغه وي هم دغه میکروب واخلي کله چې دغه ویروس د سپینې کرویې سره دلته تاسو وینئ دغه لمفوسیت سره په جدار سره تماس پیدا کړو هغه تخریبوي او بالاخره دا د دې لامل ګرځي چې دغه حجره له منځه یوسي البته د وخت په اخیستلو سره په کلونو البته دغه حجرې یا په اکثریت ډول له منځه وړي یا د دې کې کموالی راځي او دا د دې لامل ګرځي چې بالاخره دغه دفاعي سیستم د منځه لاړ شي او انسان کاملا ډېر سخت ضعیفه ناتوانه او ډېر خوار یعنی وزن ډېر کم شي او بالاخره دا حالت له دې عامل کېږي چې انسان البته په مرګ محکوم کړي البته دغه څنګه انتقالېږي چې ډېره مهمه خبره همدا ده نو دا په لومړي سر کې له هغه ناخوندي او نامشروع اړیکې یعنی جنسي اړیکې د هغو له لارې دا د مریض شخص نه روغ شخص ته په ډېره سادهګۍ او په معمولي توګه او ډېر اسانه دا انتقالېږي په همجنس بازانو کې چې یعنې هغوی لواطت کوي او همدارنګه هغه څوک چې هغوی وینې ته ضرورت وینه اخلي چې دغه دایم یوه طریقه ده نو خوشبختانه په شفاخانو کې نن ورځ دوی ډېر زیات جدي دي او دلته د هره وینه چې تطبیقېږي هغه د HIV ټسټ د هغې وینې شوی نو پخوا کې په د شفاخانو کې د هغې وسایلو که هغه تعقیم نه کړی شي او یا هغه ملوث وسایل یو له بل په استعمال وخت کې دا هم د غاښونو ډاکټرانو د وسایلو له ځینې دا هم کېدی شي چې دا یو بل ته انتقال شي خو خوشبختانه په شفاخانو کې البته دا شرایط ډېر جدي د کنټرول لاندې او د تشویش وړ خبره نه ده ډېره مهمه چې دا په هغه اشخاصو کې په هغه معتادینو کې هغه اشخاص چې هغوی په مخدره موادو باندې معتاد دي چې موږ تاسې ورته پوډریان یا نشیان هم چې
چې هغې په خپلو منځو کې البته دغه د ستنو د لګولو له امله چې هغه مخدره مواد د یو بل ته زرقوي یا یې پیچکاري کوي، چې دا په اکثریت ډول دا لیدل شوي دي او دا ډېر زیات زر انتقالېږي. او همدارنګه دا کیدای شي چې د مور په ګېډه کې ماشوم ته هم سرایت وکړي، او یا هم همدارنګه د ولادت په وخت کې، یا هم دا کیدای شي چې د شیدو د لارې نه څخه کله چې مور ماشوم ته شیدې ورکوي او په هغه پر ازدحامه ګروپي په بڼه چې خلک ژوند کوي، یا هغه لکه عسکري قشلې دي، لکه لیلې دي، هلته هم بل هغه څوک چې هغې ډېر زیات سفرونه کوي، البته په دې سفرونو کې د بې احتیاطي عمل کوي، نو دوی ته ډېر زیات خطر متوجه دي. نور هم د دغې تکلیف یا د دغې ناروغۍ علایم څه دي چې په مجموع کې دا 3 مرحلې لري، چې په اوله مرحله چې دا ها ده یا په ناڅاپي ډول شروع کېږي. هر چا چې کله خدای ناخواسته دغه ویروس دغه هغه لارې چې ما مخکې ته ذکر کړي له هغه لارو څخه دا ویروس واخیسته، نو دا په لومړنیو 2 هفتو کې یا تر 6 هفتو پورې دا وخت اخلي، چې په دغه وخت کې البته د مریض ته ډېره ستړتیا او همدارنګه دفعتاً مریض ته د یو ریزش په ډول یو حالت پیدا کېږي، یا د ستوني په درد، یو تبه ورسره یو د ضعیفي احساس کوي، حتی د بندونو دردونه، د عضلاتو د مفاصلو دردونه، او په بعضې هغه عقدات لمفاوي هغه غدد چې هغه په د انسان په بدن کې شتون لري، د هغو غټېدل یا پړسوب یا التهابي کېدل، بې اشتهایي، استفراغات، اسهالات، او همدارنګه کله کله د بدن په مختلفو برخو کې د پوټکي البته د دانو په څیر کله کله هم دا راڅرګندېږي. په دوهم برخه کې کله چې دا مرحله پای ته ورسېدله، دا بیا یو وخت اخلي، البته چې دا په یو په شکل د مخفي په څیر دا په بدن کې پاتې کېږي، چې دغه 6 هفتو څخه کیدای شي تر 7 کالو تر 10 کالو او څه هم نور دا پاتې شي. اکثره څېړونکي وایي چې په دغه وخت کې دی هم فعال وي، که د دې شتون په دغه عقدات لمفاوي په غدو کې دی هلته موجود وي، خپل فعالیت کوي، تر څو پورې چې دغه د انسان هغه ایمونیټي سیستم چې مخکې تاسو ته ما ذکر کړ، هغه د معافیت دفاعي سیستم، هغه پولیس، عسکر، اردو، هغه یې له منځه ویوړل، یې ضعیفه کړه. بیا دا د دې لامل ګرځي چې په دغه وخت کې انسان ډېر زیات خپل وزن بایللی وي، ډېر زیات خوار وي. چې په 3مه مرحله کې د هغه وخت دی چې البته په دغه وخت کې هغه د معافیتي حجرې چې ما تاسو ته تذکر کړ، ټي لمفوسیتونه چې دي البته هغه یې له منځه وړي او یا هغه بیخي کمې شوي، نو دا د دې لامل ګرځي چې به انسان ډېر ژر په یو اندکه ویروسي تکلیف لکه ریزش، لکه سینه بغل، لکه ستوني درد او همداسې نور چون دلته دفاعي سیستم له منځه تللی په بشپړه توګه یا نامکمل دی یا ناتوانه دی، نو د انسان د وژنې یا د مرګ لامل ګرځي. هغه کسان چې د ایډز مرض سره البته دوی ډېر زیات مخامخ دي، هغه څوک دي چې دوی ته ډېر زر سرایت کوي، هغه کسان دي چې هغوی ناسمې جنسي اړیکې کوي، او په دې باندې تاسو البته ټول ښه پوهېږئ، البته د وضاحت ته ضرورت نشته. هغه کسان چې په مخدره موادو روږدي دي او هغوی له په ځانګړې توګه د یو ډول د پیچکاریو څخه دوی استفاده کوي، هغه څوک چې هغوی د کاندوم استعمال نه کوي، چې یو له دغو له عاملونو څخه هغه دا دی چې هغه زموږ په هېواد کې البته په ډېرو برخو کې د هغوی د خلکو د پوهې د کچې د عامه پوهاوي د کچې د ټیټوالي چې هغه د کورنیو اړیکو پورې ارتباط لري،
چې دا باید د وزارت صحت عامې څخه دې نه باید پوهنیز او ښوونیز مرکزونه باید جوړ شي او خلکو ته دا باید د دې لارښوونې وشي. خو متاسفانه امکان لري چې په بعضو ساحو کې دا شیان عملي شي، اما په بعضو برخو کې د جګړې له امله دا شیان ناشوني او خلک له دغه راهنماو څخه بې برخې پاتې دي. یعنې که چیرې هغه ښځه یا میړه په دغه جوړه کې که یو له دوی څخه په دغه ناروغۍ اخته وي، نو دوی دې هم کوښښ وکړي هغه څوک چې اخته دي، که هغه یې ښځه وي او که یا میړه وي، په دې کې باید ډېره زیاته توجه ولري. په دواړو صورتو کې باید د میړه د کندوم څخه استفاده وکړي. هغه څوک چې د کاندوم څخه استفاده نه کوي، یعنې که هغه چیرې په یو ښځه په دې ناروغۍ اخته وي، هم د دې لامل ګرځي چې خپل میړه ته دغه مریضي په ډېره ساده توګه انتقال کړي. او که میړه هم په دغه ناروغۍ اخته وي، خدای ناخواسته، نو کېدای شي چې خپلې ښځې ته دغه ناروغي ډېر ژر انتقال کړي. په دواړو صورت باید دلته له کندوم څخه استفاده وکړي. نو هیله من یم چې زمونږ هېوادوال دا مسایل په ډېره جدي توګه سره دوی مد نظر ونیسي، ولې په دې چې نن ورځ په افغانستان کې دغه مهلک او خطرناکه مریضي د دې اثرات ډېر زیات لیدل شوي دي. په کومو حالتو کې دغه HIV ویروس البته دا د انتقال وړ نه دي، چې دا د بیلګې په توګه د لاس ورکولو په وخت کې چې موږ ستاسې ورته ستړي مشي، یا همدارنګه د روغبړ کولو په وخت کې، د کار ځایونه، د ښوونځیو په چاپېریال کې هغه څوک چې ورځني کارونه کوي، که خدای نخواسته یو څوک په دې تکلیف اخته وي، نو دا د دې لامل نه ګرځي چې دوی ته انتقال شي. له هغه څوک چې له مشترکو تشنابو څخه استفاده کوي یا د لامبو حوضونو، هلته البته نه انتقالیږي، چانس یې ډېر کم دی. او همدارنګه هغه څوک چې په دغه ناروغي اخته وي او هغه خواړه چمتو کوي یا اشپز وي یا په کور کې البته د دې خواړه چمتو کوي، د دوی نه هم د دې مرض انتقال صورت نه نیسي، یعنې نه انتقالیږي. د هوا له لارې که هغه څوک تاسو سره په کوټه کې یو ځای وي او په دغه تکلیف باندې اخته وي، د دې چانس البته نشته، یا نشي کېدلی چې دغه ویروس له تنفسي له لارې البته انتقال شي. درنو دوستانو، غواړم چې یو لنډه سپارښتنه هم ولرم، هغه دا ده چې د خولې په لاړو کې یا په توکانو کې د دې ویروس شتون 100% دا موجود دی. او البته دا د ښکلولو یا د بچولو په وخت کې د دې امکانات هم شته دی چې دغه ویروس انتقال وکړي. البته کله په هغه صورت کې چې په هغه خوله یا ژبه کې کېدای شي چې بعضې زخمونه که هغه کوچني وي که یا لوی د هغې شتون او له هغه طریقه دا کېدای شي چې راساً دا د وینې جریان ته داخل شي. نو د تداوی په برخه کې متاسفانه البته ډېرې زیاتې څېړنې روانې دي، خو تر نن ورځه پورې کوم خاص ډول واکسین هم نه دی کشف شوی. دلته بعضې دواګانې موجودې دي، د بیلګې په توګه چې هغه د سپینو کرویاتو یا د معافیت سیستم د تقویې په خاطر استعمالیږي، یا همدارنګه د دغه ویروس البته په مهار کولو کې یا د هغه سره مقابله کوي، خو متاسفانه چندان نتیجه یې تر ننه ورکړې نه ده. یا هغه دواګانې چې هغه د دې لامل ګرځي چې د مور څخه ویروس البته هغه امیدوارې میندې چې دغه ویروس ماشوم ته انتقال نشي، چې دا هم چندان مؤثر نه واقع کېږي. نو په کامل ډول البته داسې صحیح دوا تر نن ورځ نه ده کشف شوې چې 100% کې دغه ویروس له منځه یوسي. پخوا کې هغه دوا چې شتون لري د دغه مرض لپاره هغه ډېره ګرانه او قیمتي هم ده، چې هغه امکانات هم هر چا لپاره
ډېر محدود دي چې دا هغه ترلاسه کړي او استفاده ځینې وکړي. او تر ټولو ډېر زیات چې هغه البته مهم ګڼم هغه البته د ښوونیز او د پوهنیز مرکزونه دي چې زه له محترم صحي چارواکو څخه هیله من یم چې زموږ په هېواد کې دننه په دغه تړاو مرکزونه ایجاد کړي. په پای کې درنو عزیزانو، ځوانانو، تنکیو ځوانانو، هیله من یم چې زما له دغه څو ټکو څخه یا د دغه څو الفاظو څخه د سپارښتنو په توګه تاسو د یو ښه برداشت ترېنه پورته کړی وي او همدارنګه د کوښښ وکړئ چې هر عمل او هر اقدام چې تاسې کوئ د هغه په پایلې ښه سوچ وکړئ، ځکه چې وړه اشتباه د پښیمانۍ لامل ګرځي او بیا داسې یو وخت به وي چې هغه پښیماني به هیڅ سود او فایده ونه لري. نور مو په پاک الله جل جلاله ټول امانت سپارم. خدای دې وکړي چې د تل لپاره د صحت او د راحت په جامو پټه سو. والسلام